علما سیاست کې صرف اسلام آباد غواړي. علما سیاست کې اسلام نه غواړي، څه غواړي؟ اسلام آباد غواړي. دوی چې الیکشن کوي دا نورو پالټو والا، نیشنل والا، پیپل والا، تحریک انصاف والا، پی ایم ایل این والا، دوی چې دا سیاست کوي، دوی چې دا اوټونه غواړي، نو دوی په ما به خیال جوړ د کعبې امامت غواړي چې موږ په د کعبې امامان شو، خو دوی په اسلام آباد غواړي که نه. او اسلام به راځي د اسلام آباد په زور باندې چې کله اسلام آباد مونږ سره شو نو به انشاءالله پاکستان کې اسلامي قانون نافذ کیږي انشاءالله. که وګورې د علماو مخالفت دی، اول خدا دی و یاره مونږ علما منو خو سیاسي علما نه منو. مونږ ته دې خبرې ته وګوره، دا خبره چا کړې وه پیله؟ دا چې کله مفتی محمود رحمه الله د قادیانیت خلاف تحریک شروع کو، ذوالفقار علی بوټو هغه چې کله دستخط وکړو چې قادیانې دایر اسلام نه خارج دی، کافر دی، مفتی محمود رحمه الله په دې کیس کې کامیاب شو، وی ګټله. قادیانانو د دې نه بعد آواز اوچت کو مونږ علما منو خو سیاسي علما نه منو. دا آواز د چاو؟ دا د چاو؟ قادیانانو آوازو. نن زمونږ دا خړسري، دا بېغیرته پښتانه، دا بېغیرته مسلمانان دویم وایي مونږ علما منو خو سیاسي علما نه منو. هلکه ټپوسه ته وګوره دا خبره چا کړې وه؟ دا خو قادیانیانو کړې وه. ته قادیانې وایي نه، د قادیاني رور یې وایي نه، سپورټر خو یې که نه چې د هغه خبره د کې خو ته سپورټر یې که نه. یاره د علماو د سیاست سره څه کار دی؟ علما دې کیني، علماو سیاست سره څه کار دی؟ علما سیاست کې صرف اسلام آباد غواړي. علما سیاست کې اسلام نه غواړي، څه غواړي؟ اسلام آباد غواړي. مونږ وایو زه صحیح ده، دا علما چې دا پټکي په سر دي او ګیرې ده دا خو اسلام آباد غواړي. دا نورو پالټو والا، نیشنل والا، پیپل والا، تحریک انصاف والا، پی ایم ایل این والا، دوی چې دا سیاست کوي، دوی چې دا اوټونه غواړي، نو دوی په ما به خیال جوړ د کعبې امامت غواړي چې موږ په د کعبې امامان شو، خو دوی په اسلام آباد غواړي که نه. او اسلام به راځي د اسلام آباد په زور باندې چې کله اسلام آباد مونږ سره شو نو به انشاءالله پاکستان کې اسلامي قانون نافذ کیږي انشاءالله. او دا مونږ غواړو که نه چې پاکستان کې اسلامي قانون نافذ شي، پاکستان کې د شرابخوري بنده شي، دا مونږ غواړو که نه غواړو؟ جواب راکړئ راله. مونږ دا غواړو که نه چې پاکستان کې د زنا بنده شي؟ مونږ دا غواړو که نه چې پاکستان کې د په هر ګوټ کې خصوصا بینکونو کې سودي نظام بند شي؟ مونږ دا غواړو که نه غواړو چې زمونږ دا نوی نسل دا د فحاشي اوریاني پرېږدي؟ مونږ دا غواړو که نه چې ملک پاکستان نه د قتل و غارت دهشتګردي ختمه شي؟ دا به کېږي هله چې کله اختیارات د علماو لاسته لاړل. نو چې د علماو سپورټ کوئ انشاءالله العزیز علما کامیاب شو بیا به مونږ هم کامیابو. هغه سړی د علماو مخالف دی چې علما دې را نشي. که عالم رالو زه خو شرابي یم، زه به دورې خورم، زه خو زناکار یم، ماله خو به دورې راکوي او واده کړی یم، اوس خو به مې وجني، زه خو سودخور یم، ماله به سزا راکوي. داسې کسان د علماو د مشرۍ نه یېرېږي که نه یېرېږي چې علما دې را نشي؟ ګورې که علما رالل ګورې مونږ به توت ته تورې کوي، ګورې داسې وایي که نه وایي؟ مونږ به توت ته تورې کړي که علما رالل. اب خپله یېرېږي، ټپوسان دي. او چې کم سړی دا وایي زه به خپله زناکار نه یم، بچي مې زناکاران نه دي، زه وایم چې د ملک پاکستان نه د زناکاري ختمه شي، دا ګوره نور کسان نشي راوستی، دا حکم نشي لاګو کولی، دا به صرف او صرف علما لاګو کوي. نو د علماو سپورټ به کوو که به نه کوو؟ انشاءالله علماو سپورټ به هم کوو. او دا مدرسې جوماتونه به هم انشاءالله العزیز مونږ پښتانه، مونږ مسلمانان انشاءالله دا مدرسې جوماتونه آبادوو.